خاص کر دا د چانس مشر فیض محمد صاحب ته وایم، د لغړیانو مشر غوث الله صاحب ته وایم، دا سیکرټري صاحب ته وایم چې دا لین د دوی په لاس کې دی، ودې ته وایم، زه ودې ته وایم دا دې ته اجازه چې به بیا دغسې ایله ګوله ژوند وي. دا ماشومان چې موږ پر دې دوی وینو قسم په الله د سترګو څه اوښکې په راځي، دا ستا مستقبل دی، پر دا لاره خلک روان دي، دوی یو بل ته بېادبي دي ماتې له غچې سره نیولي، یو بل ته په بړوا سره وایي، یو بل ته ښکنځل کوي. موږ د دې مستقبل سوا د بد اخلاقي شی نه وینو، د دې مستقبل سوا د شره شی نه وینو. د مؤمن مسلمان د پاره سوا صرف روزي نه ده، صرف تجارت نه دی، صرف کاروبار نه دی، انسانیت هم ضروري دی، اخلاق هم ضروري دی، رحمدلي هم ضروري ده. قسم په الله د یو مظلوم د وجې څخه الله ټوله ښار ته سزا ورکوي. دا اوس مې ابرز په کتاب کې وکتله، وایي موسی علیه السلام استسقا راویستله، ښار ته ووتله، ښار ته ووتله، الله ته باران وکړي، ولیا الله باران وکړي. الله د جواب ورته رالی د الله د طرفه څه چې ای موسی ته خو باران غواړې، لیکن په دا کله کې یوه ښځه ده، یوه کونډه ده، یوه بوډۍ ده، د هغې کور د باران تاب نه لري. موسی علیه السلام ځوانان ور واستوله، د هغه بوډۍ کور پر ننېدو. الله کولی شي چې پر دا ټولو باران وکړي، دا د بوډۍ کور وساتي، لیکن الله جل جلاله و دې بندګانو ته انسانیت ورښیي، و دې ته همدردي ورښیي، و دې ته همکاري ورښیي. الله د طرفه څه ورته وایي ورشه د بوډۍ کور ور جوړ کړه، چې کله دوی د بوډۍ کور جوړ کړي الله باران وکړي. د یوې بوډۍ د وجې څه پر ټول علاقه الله باران نه کوي. نن څومره بوډیانې په دې ښار کې خوارې، نن څومره مظلومان په دې ښار کې، څومره مظلومانې دلته قسم په الله مال راغلي دي دلته ورځه زه د درد درته وایم انشاءالله کامیابي خدا، لیکن داسې غلطۍ دوباره د تکرار نه دي چې زموږ ښار والا یا زموږ علاقې والا مال راغلی دي د دې دروازې سړی راته ویلې چې مولوي صاحب ژړلې ولموږ زنانې راوستلې دا کوچوله، پیسې مې هم ځینې اخیستې وې، یوې زنانې ولموږ مریضانې ناجوړې دا پیسې خوراکه زما مخ ته یې و پر دا جګر لغته ورته ونیول ته پرته. والله چې دا رقم ظلم شروع زه و دې ټولو ته وایم پر دا لار چې کم کاروبار کوي، کم تجارت کوي، بیا موږ را ولاړ شو د دې د مشر سره مې حال ونیوی، هغه را ولاړ شو 15 هغه کسان یا 14 هغه کسان ونیوله چې کم کسانو یا دا ظلم کوي یا دا جبونه وهله یا دا کارونه کوله، 15 کسان. هغه مولوي صاحب خو مولویان ټلفونونه راکوي وایي دا علاقه، خانان ټلفونونه راکوي وایي دا علاقه، د کلي مشران ټلفونونه راکوي وایي دا علاقه. په دې ظلم کې والله د کشني ملا سه ونسه در خان او در ملکه پورې دا ټوله ملوثه دي. دا هر یو الله فرمایي ولا تکن للخائنین خصیما، د خائن ملګري مه کوه، که ستا ورور دی خائن دی خل دی ظالم دی ملګري یې مه کوه. زموږ هغې یوه ورځ دلته یو واقع شي څو پر ډي سي و مخ ته پروت و، دا ډي سي کچاري هغه ډي سي رالی زما په هغه وخت کې په یاد دی، هغه مشر ته وویله ورته دی له د علاقې د خانانو د مشرانو څه دستخطونه راوه چې په غله پسې به نه راځي، په غله پسې به ټلفون نه راکوي، په ظالم پسې به نه راځي. که د سبا پورې په دې ښار کې غلا وسوله زه یې ذمهواره یم، زه مجرم یم، لیکن دا ټوله ښار هر سړی د خپل ظالم ملګری دی، هر سړی د خپل خاین ملګری دی. ول 15 مې ونیول د مولیانو د خانانو ټلفونونه را روان چې دا علاقه دا خو خوارکۍ و غوټه اړې، دا خوارکۍ و د غاړې. نو زه و دې فیض محمد صاحب ته وایم، و دې خاص خلکو ته وایم چې چانس والا ته صرف غوټه په لاس مه ورکوه، اخلاق هم ور زده کړه، کردار هم ور زده کړه. دا ماشومان دا د مستقبل سرمایه ده، ښکنځل دې بند وي، بد اخلاقي دې بند وي، او دا بل دپاره استعمالېدل دې بند وي. والله ما له یو اجر رالی زما زوی ته دلته ویل سوي دي چې ته ما له څوک داسې راوله ستا غوټه به پرېیلی، دا را وګرځوئ، دا عزتونه چې نیلامېږي دا را وګرځوئ، دا مستقبل چې تباه کېږي دا را وګرځوه. والله که د چا پلار بیا پر تا باندې روزي بند نه کړي، ځکه روزي د چا د طرفه څه ده، دروازې د چا د طرفه خلاصېږي، د الله د طرفه څه. الله فرمایي اعمالکم عمالکم، ستا اعمال پر تا حکمرانان دي، ستا اعمال پر تا وزیران دي، ستا اعمال پر تا باندې فوجان دي، ستا اعمال پر تا باندې فلوس والا دي، ستا اعمال پر تا باندې لیډیز والا دي. الله قسم سي الله به د اسمانه څه پر موږ هغه فیصلې راولي چې زموږ هم پکې خیر وي، د ټولو هم پکې خیر وي. که څه خبره سوې وي بخښه غواړو، دا صرف هغه د زړه درد و چې تاسو سره مې شریکي. الله دې
دې په موږ کې اتحاد او اتفاق راولي، الله دې امن راولي، الله دې د دا مؤمنانو دا مسلمانانو روزي جاري کړي. خو اخر کې بیا دا وایم چې لږ ډسپلین پکار دی، لږ قانون پکار دی، لږ د ماشومانو تربیه پکار ده. دا چې یوه ورځ چانس نه وي، دا چې کور ته سره پاتې سي، په دی دی ډبرو سره ولي، په دی دی ګارو سره ولي، هېڅ یوه بلاوې د انسانان نه دي. نو دا فیض محمد صاحب ته زه وایم چې لږ د دوی د اخلاقیاتو غم هم کوه. پر دا لاره چې دا خلک تېرېږي چې دا ماشومان ډبرې سره غورځي یا د شا د خوا په لغتو سره وایي درګرېبان یې راونسوه زویه خپله غوټه دې رسوه په سمه ځه او راځه. نو انشاءالله تعالی بیا به روزي هم وي، امن به هم وي، سکون به هم وي، خوشحالي به هم وي. الله دې پر دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.